Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. د رویان کمپیوټر اینډ آنلاین ټیکنیکل یوټیوب چینل ته درته هر راست وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. په تېره ویډیو کې مونږ وکولای شول چې څنګه کولی شو چې مایکروسافټ افیس پروګرام انسټال. نو ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو ته هم چې څنګه کولی شو چې د مایکروسافټ اور پروګرام خلاص کړو. نو د زیاتې طریقې شته چې کولی شو چې د مایکروسافټ اور پروګرام خلاص کړو. نو دلته یو 4 طریقې ما لیکلي دي چې د هغې په واسطه څنګه کولی شو چې د مایکروسافټ اور پروګرام خلاص کړو. نو راځم دلته ما لیکلي دي دا خلاصوم. راځو لومړی طریقې دلته ما لیکلي چې د مایکروسافټ اور پروګرام د خلاص کولو یعنې اوپن کولو طریقې. دا طریقې شته چې د مایکروسافټ پروګرام د خلاص یعنې اوپن کړو، خو دلته په 4 طریقو کار کوو. نو ملګرو راځو لومړی په سټارټ او پلس آر یعنې سټارټ بټن نیسو او ورپسې آر بټن کلیک کوو. نو موږ ته به رن منیو راخلاصېږي. کله چې د رن منیو راخلاصه شوه نو په هغې کې به موږ څه د وین ورډ ټایپ کوو. چې به پکې ټایپ کوو وین ورډ. کله مو چې وین ورډ کې ټایپ کړلو د هغې په واسطه کوللی شو چې د مایکروسافټ اور پروګرام خلاص کړو. نو راځو لومړی په زه تاسو ته لومړی په کیبورډ کې ښایم چې کومې بټنې دي. راځم دلته ما د سکرین کیبورډ راهیستی دی او دلته دا د سټارټ بټن ده، دا نیسو او ورپسې آر وهو. کله مو چې سټارټ او آر په یو ځای باندې کلیک کړل نو موږ ته د رن منیو راخلاص شوه. نو دلته ما مخکې هم وین ورډ لیکلی دی، خو د تاسو لپاره زه یو ځل بیا هم لیکم. راځم دلته ورته لیکم چې مثلا وین ورډ ورته لیکم WRD. او دا څنګه کوم دلته تاسو کولی شئ چې اوکې راکړئ، هم کولی شئ چې انټر کړئ. نو زه دلته اوکې کوم. اوس به تاسو وینئ ملګرو ومولیدل شاته چې د ورډ پروګرام یې څنګه کړو راخلاص کړو. دا زموږ څه لومړنۍ طریقه شوه. راځم اوس دویمې طریقې ته چې کوم په دویمه طریقه څنګه کولی شو چې د ورډ پروګرام خلاص کړو. نو راځم دویمې طریقې ته دا مینیمایز کوم. دویمه طریقه زموږ د سرچ طریقه ده. په سرچ کې موږ ورته چې ورته ټایپ کوو ورډ پروګرام، یعنې ورډ پروګرام ورته ټایپ کوو نو زموږ د ورډ پروګرام به څنګه شي خلاص به شي. راځو دلته دا د سرچ آیکن ده، نو دې باندې کلیک کوو. کله چې په دې باندې کلیک وکړلو دلته ورته لیکو چې اور مثلا WORD. کله چې دا ولیکل نو تاسې پاس ځای کې وینئ چې د ورډ پروګرام 2013 موږ ته وښودلو. نو راځو انټر کوو یې. ملګرو وینئ چې د ورډ پروګرام زموږ دپاره څنګه شولو خلاص شولو، یعنې موږ دپاره د ورډ پروګرام راخلاص شو. راځم درېیمې طریقې ته. درېیمه طریقه باندې موږ څنګه کولی شو چې د ورډ پروګرام خلاص کړو. راځم درېیمه طریقه زموږ داسې ده چې د سټارټ بټن کلیک کوو او پلټو یې، یعنې په دې معنی ملګرو راځم سټارټ ته راځم، سټارټ منیو باندې کلیک کوم او دا په دې خوا کې دا د سکرول بټن نیسم، داسې لاندې خوا ته راځم. دلته به تاسو ووینئ چې د مایکروسافټ افیس 2013 دی او په دې ځای باندې کلیک کوم. کله مې دلته کلیک وکړلو نو تاسو به لاندې راښکته شئ. دلته لیکلی دي چې ورډ 2013 نو په دې باندې به کلیک وکړئ. ملګرو زموږ لپاره په درېیمه طریقه باندې هم د ورډ پروګرام خلاص شولو او تاسو کولی شئ په دې طریقه هم د ورډ پروګرام خلاص کړئ. نو راځم څلورمې طریقې ته چې په څلورمه طریقه څنګه کولی شو چې د ورډ پروګرام خلاص کړو. راځم دلته څلورمه طریقه زموږ داسې ده چې په لومړی به د دې لپاره ملګرو تاسو داسې وکړئ چې را به شئ په سټارټ منیو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړلو لکه درېیمه طریقه کې داسې به وپلټئ چې کوم ځای کې ده د مایکروسافټ اور پروګرام هغه به وپلټئ. نو زه راځم مایکروسافټ افیس 2013 باندې کلیک کوم او لاندې راځم.
دلته به دا ووټ پروګرام دې باندې به تاسو د لیفت بټن به ونیسئ او داسې به راکاش کړئ به یې کړئ ترڅو ډیسکټاپ باندې به د بټن چې دا د لیفت بټن به پرېږدئ په ډیسکټاپ باندې کله چې ډیسکټاپ ته راکاش کړلو نو لیفت بټن به پرېږدئ نو دلته د ډیسکټاپ باندې تاسو وینئ چې د ووټ پروګرام راغلو اوس دلته به تاسو داسې وکړئ چې د ملګرو موږ داسې ویلي دي چې لومړی به رایټ کلیک وکړو رایټ کلیک نه به وروسته پراپرټیز ته راشو نو پراپرټیز نه به وروسته راشو شارټکټ آپشن نه به کلیک وکړو او شارټکټ آپشن نه به وروسته راشو په شارټکټ کی باندې به کلیک وکړو او هغې نه وروسته به الفابیټ راځو په عملي ډول یې طریقه ښیو چې څنګه کړلی شو دلته به راشئ په دې ځای کې به ودرېږئ او د رایټ بټن به کلیک کړئ نه وروسته به راشئ پراپرټیز ته دې باندې به کلیک وکړئ کله مو چې پراپرټیز نه کلیک وکړلو نو موږ داسې ویلو چې لومړی به راشو چې کله په پراپرټیز نه مو کلیک وکړو راځو شارټکټ ته راغلو دلته جنرال آپشن هم شته دی سکیورټي ډیټایل او پریویس ورژن نو راځم دلته زه په شارټکټ باندې کلیک کوم کله مو شارټکټ باندې کلیک وکړلو د موږ لپاره دلته چې دا ځای کې تاسو وینئ په دې ځای کې لیکلی دي چې شارټکټ کی نو دلته به تاسو په د نان کې یو حرف چې دی وبه لیکئ نور کنټرول الټ دوی په خپله اخلي تاسو به یو د انګلیسي الفابیت ولیکئ نو راځم داسې کوو راځو او دلته درېږو یو د انګلیسي الفابیت چې دی دلته یې لیکو نو راځم مثلا زه ووټ پروګرام د ووټ لپاره ډبلیو تڼۍ کېکاږم کله چې د ډبلیو تڼۍ کېکاږله نو موږ د لپاره کنټرول پلس الټ پلس ډبلیو د کنټرول او الټ په خپله واخیستل یوازې به تاسو یوه د الفابیت حروف کېکاږئ نو نور به تاسو ته د دغې شارټکټ کی جوړه شي نو راځم اوکې کوم یې اوس راځم تاسو د هم چې څنګه په کیبورډ کې تاسو داسې دا پروګرام خلاص کړئ د شارټکټ کی په واسطه نو را به شئ کنټرول الټ او کنټرول به ونیسئ الټ به ونیسئ او د ډبلیو بټن به کېکاږئ اوس به زموږ لپاره د ووټ پروګرام راخلاص شي اوس وګورو وینئ ملګرو چې د ووټ پروګرام راخلاص شولو نو ملګرو دا څلور طریقې تاسو کولی شئ چې د مایکروسافټ ووټ پروګرام خلاص کړئ انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به تاسو ته زه د ووټ پروګرام د پیل په منیو باندې غږیږم د لیدلو څخه مو زیاته مننه